بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو یې موږ په آنسي ډیګري کالج کې موجود یو نن چې کوم دی نو په پهلا ځل په مردان کې په اولني ځل باندې چې کوم دی نو آنسي ډیګري کالج کې قائد اعظم سپیشل ایجوکیشن ایکسپو رس چې کوم دی نو مانځل کېږي په لوی تعداد کې چې کوم دی نو طالب علمان ناست دي پروګرام شروع دی موږ به دا پروګرام تاسو سره شریک کوو چېرته مزه موږ سره اوسئ وتعز من تشاء وتذل من تشاء تركض شيطان دکھاڑے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا مجیب تم سا خطیب تم سا کلیم تم سا خیسته دی حمایت غیرتی پښتونستان پتا خیسته دی ګرانو کتونکو تاسو ولیدل د قائد اعظم سپیشل ایجوکیشن ایکسپو چې کوم ومانځلې شوه تاسو په سټیج باندې د آنسي ډیګري کالج انتظامیه چې کوم دی ډېر زبردست سټیج جوړ کړو او بیا هغه طالب علمان هم ډېر ښکلې زبردست طریقې سره تیار کړي چې هغوی سپیچ وکړل نغمې ووې نعتونه ووې چې حقیقت ته مقررینو هم چې کوم دی هغوی له داد ورکوه تاسو د مقررینو وینا مو اورېده موږ له پکار دی چې د دې بچو اصلاح وکړو او همدغه شان پروګرامونه موږ دا پروموټ کړو او د دې مردان په دغه باندې چې کوي دا نوم مخکې لاړ شي ولې چې زمونږ دا نوي کول چې کوم دی زمونږ دا نوي طالب علمان چې کوم دی دې ته د دې خبرو ضرورت دی چې بیا سبا له دوی د پاکستان نمایندګي کوي تاسو ولیدل پاخه نعتونو پاخه نغمو او پاخه سپیچ باندې چې کوم دی نو ججز فیصلې وکړې او ججز چې پس او سیکنډ تھرډ پوزیشن کم طالب علمانو نو هغوی ته چې کوم دی باقاعدې طور سره چې کوم دی نو هغوی ته شیلډ میلو شو سرټیفیکیټ میلو شوي نو تاسو ولیدل داسې پروګرام چې کوم دی دا پروګرام حقیقت دی چې ډېر لازمي دی دا زمونږ دې وخت لپاره د دې وخت مناسبت سره دا زمونږ یو ریکوایرمنټ دی زه به ستاسو نه اجازت وغواړم د خپل کیمرامین شهزاد سره پښتو نیوز ډیګري کالج مردان